د الله رب العالمین پر خپلو بندگانو او پر عام مسلمانانو باندې رحمت او شفقت لري. سعید ابن المسیب د حضرت ابو هریره سے روایت کی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به واوریدل، هغه فرمایل چې الله جل جلاله رحمت سل جزء ګرځولې، د الله جل جلاله رحمت سل جزء لري، 99 جزء او 99 قسمه د خپل ځان سره بند کړي ده، او یو رحمت مزکی طرف ته را شو کړي ده. نو په سبب د دغه یو رحمت انسانان یو بل سره مینا او محبت کوي، پلار د زوی سره، زوی د پلار سره، ورور د ورور سره، حتی چې د آس زوی آس اخلی د مزکی څخه لري کوي، محبت لري، شدی ورکی ورته. دغه شانته حضرت حسن فرمایي رسول الله مبارک فرمایل چې د الله جل جلاله سل رحمت دی، 99 رحمت ځان سره بند کړي، یو مزکه ته درالې جلی اهل دنیا، او الله جل جلاله دغه رحمت بند کړي دا، او الله جل جلاله دغه رحمت په دغه مخلوقاتو چې راستولې دي په سبب دغه یو رحمت انسانان یو بل سره مینا محبت کوي. یعنی زوی د پلار مینا، د مور د زوی مینا تر انتها وتلې ده، خدا مینا د الله د رحمتونو څخه هغه د یوې رحمت په برکت ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د ورځ د قیامت راسي، الله تعالی دغه رحمت چې دنیا ته راستولې نه، دغه یو رحمت هم د هغه 99 رحمت سره ملاوي. نو خپل اولیاء ته، خپل اهل طاعات ته، کوم خلق چې الله اولیاء او خبره منون کی، دغه شانته الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله جل جلاله رحمت نږدې دی و محسنانو ته. محسن چاته وایي؟ الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، احسان دې ته وایي چې تر الله جل جلاله عبادت کوي په داسې طریقې سره لکه چې الله جل جلاله ویني. خدا کیفیت کته په ځان نسی پیدا کوي، کم از کم دومره خو وکړه چې الله ما ویني، دا هم درجه د احسان ده او دا تصوف ده. نو ځکه الله جل جلاله په خپل اعلان کوي چې د الله تعالی رحمت شامل حال د محسنینو دی. محسن څوک دی؟ صوفیه دی. بل ځای کې الله تعالی فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، څوک چې امید الله تعالی د ملاقات په ښه طریقه لري، نو هغه د عمل صالح وکړي، نیک عمل دی وکړي، د الله جل جلاله څخه دی وبېریش. بل آیت کې الله تعالی فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت تر هر شي فراخ دی، زما رحمت تر هر شي غټ ده، یعنی هر شي ته یو حصہ زما د رحمت ملاو ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله دغه آیت کریمه نازل شو چې ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت ټول ته شامل حال دی. ابلیس او شیطان علیه اللعنه هم سره راپورته کی، دا هغه امید هم پیدا شو، ولی چې الله اعلان وکړ چې زما رحمت تر هر شي غټ دی، لوی دی، نو زه خو هم په شیانو کې یو شی یم، نو کېدای شي الله ماته معافي وکړي. یهود نصارا هم د دغه آیت لاندې خپل خوشي اظهارول، ځان ته جنتی ویل چې ګوره د الله رحمت تر هر شي غټ دی، لوی دی، خو زه یو شی یم، موږ یو شی یو، لہذا موږ ته معافي کېږي، موږ به جنت ته ځو.
الله تعالی بل آیت کریمه نازل کړي چې فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکات، زه د خپل رحمت خاصوم وهغه خلکو ته چې د شرک څخه ځان ساتي، د بت پرستۍ څخه ځان ساتي او زکات ورکوي پر خپل وخت باندې. والذین هم بآیاتنا یوقنون، او هغه کسان چې زموږ په آیاتونو باندې یقین لري، تصدیق کوي د الله په آیاتونو باندې، نو د الله د رحمت څخه ابلیس نا امید شو. نصارا ویله چې موږ خو د شرک څخه ځان ساتلی ده، موږ خو د بوتانو ته سجدې نه لګو، موږ خو لمر او سپوږمۍ ته سجده نه لګو، واحد لا شریک خدای ته سجده لګو او زکاتونه ورکو، ایمان هم د الله په آیاتونو لرو، تصدیق یې کوو. بیا الله تعالی آیت ولېږي چې الذین یتبعون الرسول النبی الامي، زما رحمت د هغو کسانو دپاره دی چې څوک د الله د رسول د محمد مصطفی علیه السلام رسالت مني، د الله د رسول د اطاعت فرمانبرداري توقع په غاړه باندې اچولې وي. نو يهود او نصارا هم نا امید شو. نو دا رحمت باقی صفات سو ټول مؤمنانو لره. نو پر هر مؤمن باندې د الله جل جلاله حمد او ثنا ویل دا لازمي او واجب ده چې الله جل جلاله مسلمان ته ډېر لوی عزت ورکړي په سبب د ایمان ده چې مؤمن ده، او الله جل جلاله نوم هم مؤمن ده. الله تعالی جل جلاله اے مسلمان استا نوم د خپل نوم سره وګرځاو ته مؤمن یې، او دعا وکړي چې الله تعالی د ګناهونو څخه تیر شي. یحیی بن معاذ الرازی رحمه الله روایت کی دبویل چې الہی قد انزلت الینا رحمتا واحده، یا الله پاک نن می رحمت دې خپل ځان سره ساتلې ده، یو رحمت دې دنیا ته را لېږلې ده او تا مشت عزت را کړې په دغه یو رحمت باندې چې هغه اسلام ده. او چې کله ته مشت نه نوې رحمته یا سل پر رحمت نازلوي، نو موږ څنګه ستاسو د مغفرت او ستاسو د بخشش امید ونه ساتو. دغه شان د یحیی بن معاذ الرازی رحمه الله فرمایي چې الهی ان کان ثوابک للمطیعين ورحمتک للمذنبین فانی وان كنت لست مطیعا لا ارجو ثوابک. یا الله پاک ستا ثواب تا ایشه د هغو کسانو لپاره چې ستا فرمان برداری کوي، وړي ستا خبره مني، او تا خپل رحمت ایشه دا و ګناهکارانو ته. کچیر زه مطیع نه یم، ای الله ستا فرمان بردار نه یم، ستا خبرې منونکی نه یم، خو زه د ګناهکارانو څخه یم کنه، خو چې د ګناهکارانو څخه یم نو ستا د رحمت امید خو لرم، ستا د رحمت امید خو زه لرم.